نو زه به هم وایم چې ملګرو تاسو ټول یو تپوس کومه سوال درنه کومه چې تاسو چېرته 15 کیلو سپږه چا لیدلې ده اوسه پورې دا کیمره ښه تاسو ګیر چاپې ټول ته راتاو کې که چا لیدلې ما ته دي ستاسو نوم دی؟ جی زما نوم محمد بلال دی. او تاسو د کوم ځای؟ زه جی هم د اکرام الحق صاحب ګاونډي م یم شاګرد یم نوخار میری یو خشکو میری زه له نوخار کې پاتې کېږم. د څه شاګرد دی؟ دا سنټري کار کوي او اوسه پورې ته د شاګرد دی ټیک شو څه به ویل غواړې؟ یاره جی بس ډېر خو موږ نه هم څه نه راځي خو دا پښتو فلمونه چې خطا رسم کتلي دي ډېر لکه ډایلاګ به کې ډېر خو نه ګورو خو لکه کم تېر چېرته مثال ملګرو سره ناسته پاسته شوې ده که نه ډایلاګ به کې نو جهانګیر خان صاحب یو ډایلاګ دی وی و منشي کاکا وی څوک چې موږ ته رانیغېږي نو د لمبا تختۍ ځای کېږي او بیا په دې چال چلولو خو زه مجبوره شوم کنې داسې ټکه ټوکه خلکو سره په دښمنۍ راته ځان لږ بد ښکاري یو بل ډایلاګ دی جهانګیر صاحب چې ته وکتو نو بخښنه غواړم ځکه هغه ته موږ نشو رسېدی هغه یو هیټ اکټر دی که نه موږ مثال هسې د هغه نقل وکړو که نه او جی په عمر په لحاظ او ایکسپیرینس په لحاظ سره بلکل او یو بل ډایلاګ دی وی نه ګیس چې نه بیجلي شته خدایه شهر ناپرسان دی او دا لا څنګه دی چې بلالی پکې اوس هم د کار روزګار په ارمان دی او دوی مننه او تپې مبې خسې موږ له ډېرې نه راځي خو بیا هم بهرحال یو تپوس به د ملګرو نه وکړم څنګه چې زما د یو استاد هم یو پنې یو څو خبرې وکړې که نه نو زه به هم وایم چې ملګرو تاسو ټول یو تپوس کومه سوال درنه کومه چې تاسو چېرته 15 کیلو سپږه چا لیدلې ده اوسه پورې دا کیمره ښه تاسو ګیر چاپې ټول ته راتاو کې که چا لیدلې ما ته دي ووایي داسې دا نور مشران دي که نه دا لږ تجربه کار دي د ټولو نه به تپوس وکړي او جی نه ما د سپږې تپوس کړی 15 کیلو سپږه چا لیدلې تاسو نه بېجانه ښه بچه څنګه هم نه ده لیدلې دغه شان ما هم نه ده لیدلې ډېر مزېدار